بریالیتوب ته د رسیدو تر ټولو ښه لاره له هغو کسانو سره آشنایي ده چې په هغې لاره کې د تلو تجربه ولري. سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم تاسو ټولو درنو لیدونکو ته. خوښ یم چې بیا هم ستاسو په درانه چوپړ کې یم. په دې ویډیو کې غواړم د بریالیتوب پر لور 3 اغیزمن ګامونه در سره شریک کړم. نو د دې ویډیو تر پایه زما ملتیا وکړئ، خو مخکې تر هر څه دا ویډیو لایک کړئ او که تاسو د چینل نوي میلمانه یئ د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. 1. فکر وکړئ چې ولې او په کومه برخه کې غواړئ پرمختګ وکړئ. دلته باید دقیقاً په دې پوه شئ او تصمیم ونیسئ چې په کوم ځای کې کوم شی د خپل پرمختګ د معیار په توګه وټاکئ. د بیلګې په توګه که د خرڅلاو په برخه کې کار کوئ، آیا غواړئ چې د خرڅلاو مهارتونه مو زیات کړئ یا د خپلو اجناسو او خدماتو کیفیت لوړ کړئ، یا دا چې د خرڅلاو لپاره ډېرې تګلارې په نظر کې ونیسئ. یعنې دقیقاً باید د خپل پرمختګ څرنګوالی تعیین کړئ او دا چې غواړئ په کومه برخه تمرکز وکړئ. په ورته مهال کې تاسو کولی شئ په خپل شخصي ژوند کې هم په هره برخه کې بیلابیل پرمختګونه ولرئ. 2. دا چې مطالعه وکړئ او له نورو هم ځینې مسایل زده کړئ. دا هوډ له ځان سره وکړئ چې د مطالعې له لارې به ډېر څه زده کوئ. هڅه وکړئ چې د خپلې پوهې کچه لوړه کړئ. ځان په میاشت کې لږ تر لږه د 1 یا 2 کتابونو پر لوستلو مکلف کړئ. بریالیتوب ته د رسیدو تر ټولو ښه لاره له هغو کسانو سره آشنایي ده چې په هغې لاره کې د تلو تجربه ولري. تاسو کولی شئ په دې برخه کې د هغو له افکارو، عقایدو او تګلارو څخه ګټه واخلئ. 3. هوډ وکړئ چې ګام په ګام پر مخ ولاړ شئ. که غواړئ کوم کار ډېر په چټکۍ سره ترسره شي، حتماً وارخطا کیږئ. په دې اساس د بریالیتوب په لاره کې هڅه وکړئ په ژمنتیا سره ګام په ګام پر مخ ولاړ شئ او په هر پړاو کې یو ډول پرمختګ ولرئ. د بیلګې په توګه په یو پړاو کې یو ډول مهارت زده کړئ او په بل پړاو کې بل ډول. بریالي کسان د کلونو په اوږدو کې په هڅې او فعالیت سره په دې توانېدلي چې پرمختګ ته لاسرسی پیدا کړي. نو هڅه وکړئ چې د بریالیتوب ګامونه مو په بیلابیلو پړاوونو کې وي او په یو ډول دا چاره په زده کولو کې ستاسو پر ځان باور هم لوړ کړي. مننه چې تر دې مهاله را سره پاتې شوئ. هیله من یم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. کومه ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او که چینل مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه کولی شئ له موږ سره په نورو ټولنیزو شبکو کې هم ملګري شئ چې لینکونه یې د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې موجود دي. تر بیا او بلې خپرونې تاسو په لویه بخښونکي خدای سپارم. خوشحاله ژوند ولرئ.